په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم کې لګیوالو ځوانانو د مرستو په لړۍ کې د سیمې پر غریبو او بېوسو اشخاصو خوراکي توکي تقسیم کړل. دغه مرستې له لندن څخه حاجي سمندر طوفان په مالي ملتیا او د احساس خیریه بنسټ په ملاتړ ترسره شوي دي. د بېوسه هیوادوالو د لاسنیوي یې ځانګړې مننه کوو چې دوی په دې سختو شرایطو کې د ولس ترڅنګ ودرېدل او له دوی سره یې خپله ښېګڼه ترسره کړه. په مرستو کې 15 قلمه خوراکي توکي موجود وو چې عبارت دي له یوې بوجۍ اوړو، 15 لیټره غوړ، نیم من بوره، 1 کیلو شین چای او 2 کیلو لوبیاو څخه. د مرستو د جلبولو او راوړلو په برخه کې د مومن خان صافي او ډاکټر مطیع الله صافي هڅې د ستاینې وړ دي. دوی مخکې هم د غریبو لپاره د مرستو په راټولولو کې نه ستړي کیدونکې هلې ځلې کړي دي او د فقیرو د لاسنیوي په برخه کې کوښښ همداسې دوام لري. د یادونې وړ ده چې د کیلګي د مختلفو سیمو اړمنو کورنیو د معرفي کولو په برخه کې ډاکټر اشرف رحیمي، ادریس شیرزاد، عزت الله روشن، جواد هارونزوی، حسام الدین، انجینر قدیر، جواد شینواری، مطیع الله شینواری او ځینو نورو ملګرو همکاري کړې ده ترڅو دا پروسه په شفافیت سره سرته ورسیږي. مومن خان صافي چې د فکري ملګرو په استازولۍ له شاندار ټي وي چینل سره خبرې وکړې، د مرستو له تمویل کوونکو سرچینو یې خوښي او مننه څرګنده کړه. په را روان وخت کې د دوی ملتیا او د ولس سره همکاري جلبولو ته خوشبیني وښودله. ده وویل هغه خلک چې وس لري که مرستې وکړي، په را روان کې به موږ ولس ته د کار کولو زمینه د یو پلان په اساس برابره کړو. راځئ چې د فقیرو ولسونو لاسنیوی او له هغوی سره مالي مرسته کول خپل مسؤلیت وګڼو ترڅو خپله وجیبه ادا کړو. تر بیا ښې چارې له دعاګانو مو مه هېروئ.